دا چې څوک وارث نه لري مال بیت المال ته ورکول کیږي. مولای اعلی مولای اسفل، څوک چې غلام آزاد کی د آزادونکي ته مولا ویل کیږي، هغه غلام ته مولا ویل کیږي، خو آزادونکي ته مولای اعلی وی، هغه غلام ته مولای اسفل وی. غلام چې مړ شي پس له ازادېدن نه مولای میراث ته وړی شي ولاد عتاقت ته. خو که چښتن مړ شو خپل قریبان نور څوک نه لري، یو هغه غلام شته چې ده آزاد کړی، آیا هغه میراث ته وړی شي که نه؟ نو موږ نه. مولای اسفل وارث نه ګرځي، مولای اعلی خو د عتاقت ولاد وجه نه حق لري، دی نه لري. خو نبی علیه صلات وسلام په وخت کې داسې پیښه شوه چې یو سړی مړ شو، قریبان یې نه وو، یو غلام چې ده آزاد کړی و هغه و، نبی علیه السلام یې دنیا یې ته ورکړه. مسله دا هغه ده چې بیت المال ته به یې ورکوي، مولای اسفل وارث نه ګرځي. نبی علیه السلام بیا څنګه ورکړه؟ نو وایي دا بیا لکه هغه مخکې باب کې د احتیاج په بنیاد یې ورکړه. دغه غلام چې ده آزاد کړی مسلمان ده، اوس په دغه اسلامي ملک کې اوسېږي، چې محتاج او غریب ده، د ده چښتن چې مړ شو، ده وارث نشته چې روپۍ بیت المال ته وړي، خو بیت المال نه خو به هم بېرته بیا دغسې غریب ته ورکول کېږي. نو په دغه حیثیت هغه غلام ته ورکړه، نه د دغه وجه نه چې مولای اسفل وارث د مولای اعلی ګرځي.